د حرام یا ناروا کار پرېښوده، په فرایضو باندې استقامت یا ټینګوالی او د وسې تر اندازه نفل ترسره کول. که دې د ژوند محور پر همدې درې برخو باندې څرخېده، ته به دنیا کې تر ټولو خوشبخت انسان او په آخرت کې به سعادت مقام وګټي. د دنیا ټول هر څه به ستا په ګټه څرخي او آخرت کې به جنت وګټي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، څوک چې د ذرې په اندازه نیک عمل وکړي هغه به ومومي، خو که برعکس چا د ذرې په اندازه شر عمل وکړ هغه به هم مومي، جزا به یې ترلاسه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که چیرې تاسې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوئ، وخت نه لرئ یا جوماتونه یا اسلامي مرکزونه له تاسې لرې دي او غواړئ چې قرآن کریم زده کړئ او په ژوند کې له کړاوونو بچ شئ، میزان اکاډمي ستاسې په خدمت کې ده. په ډېرې اسانۍ یوازې په څو کلیکو میزان اکاډمي کې داخله وکړئ او د دنیا او آخرت ښېرازي هم د ځان لپاره او هم د خپلو اولادونو لپاره د میزان اکاډمي له لارې تضمین کړئ.